قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین وویل دا زما د پروردګار رحمت دی، خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه رارسیږي نو دا به میده هوار کړي او زما د پروردګار وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. او په هغه ورځ به مونږ خلک پرېږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ پوکړی شي او مونږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو او همغه ورځ به وي چې مونږ دوزخ کافرانو ته ور مخې ته کړو، د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خوا ته ړانده شوي وو او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دغه خلک چې کفر غوړه کړی دی دا یې ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کارسازان ونیسي؟ مونږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه آیا مونږ تاسې ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي؟ هغه چې په دنیوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې او انګېرلې ده چې د هغو ټول کړه وړه ښه دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور ونه کړ، له دې کبله د هغو ټول عملونه به بېځایه شول.